السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. پنځم حالت ترازو او آخری حالت درا د بارکېدو به رای ممالوي، هغه را چې په هغې باندې اماله کېږي، هغه را چې هغه د امالې سره لوستل کېږي. دا د امام حفص رحمه الله د قرآت په نسب کې زمونږ او ستاسو د قرآت مذهب چې کوم امام د همدغه امام حفص رحمه الله دا په ټول قرآن مجید کې همدغه یو ځای په سورت یوسف کې ده، یوسف کې ده بسم الله مجریها ومرساها. کوم سورت کې ده؟ هود کې ده. او بالکل هود کې ده. صحیح شو؟ 12 سپاره ده کنه، ځکه سورت یوسف خو آخر سر کې ده او سورت یونس په 11 سپاره کې ده. سورت هود کې ده. صحیح شو؟ بسم الله مجریها. او دلته وګورئ نو مجری مجرا، نو نه دا مجرا ده او نه دا مجری ده، بلکې د را نه به ری طرف ته مایله کوي، دې ته اماله ویل کېږي. یعنې زبر نه به زیر طرف ته مایله کول، یو یا د الف نه یا طرف ته مایله کول. کله چې موږ الف وایو بسم الله مجرا، او کدا زیر وایو بسم الله مجری، نو دلته به نه مجرا نه مجری، بلکې د الف او د زور نه به یا او زیر طرف ته مایل شي. مجره مجری نه مجره مجره. صحیح شو؟ مایل کېدل د زیر طرف ته یا طرف ته، دا د امالې تعریف ده. اماله څه ته وایي؟ یعنی یو حرف د الف نه یا طرف ته مایل کول، یا یو حرف د فتحې نه کسرې طرف ته مایله کول، زبر نه زیر طرف ته مایله کول، دې ته اماله ویل کېږي. او دا د امام حفص رحمه الله په نسب باندې هم دقه یو ځای کې ده. بس نو په دغه صورت کې چې دلته ته اماله کوې، د امالې سره سره به دا را هم باریکه وایې. نو دا به نه وایي چې دا خو اوس منځ کې ده، نو که مجرا و خو ډک ویلی کېده، که مجري نو دا خو منځ کې ده، نو دا منځ کې به نه را څنګه شوله بیا باریکه لوستل کېږي. د رای مماله دا باریکه لوستل کېږي او په قرآن مجید کې همدغه یو لفظ ده. دغه 15 سورتونه چې دلته ذکر شو د را د ترقیق دی او د امالې معنا هم په همدې باب په اوم فصل کې بیان شي انشاءالله. یعنې هلته وروسته بیا د امالې خبره تفصیلا کېږي. نو اوس دلته دا خبره ښودل کېږي چې د را په 15 حالاتونو کې باریک لوستل کېږي. اوس آخر کې یو سوال مطرح کوي، پورته ښودل شوي دي چې د رای ساکنې نه مخکې که چېرته کسره متصله او اصلي وي بیا خو به باریک لوستل کېږي، او که چېرته منفصله یا عارضي وي را به ډکه وي. نو اوس به یې په دې دا مهرباني وکړي کسره متصله او منفصله کې همدغه شان اصلي او عارض کې د فرق کولو یو اسانه شان طریقه وایي موږ ته وښیي، دې دپاره چې موږ قاعده په ښه شان وپېژنو او د هغې موافق شی وکړو بیا عمل وکړو. وای تا مخکې نه د 2 صورتونو کې د کسرې ذکر پکې راغی، اصلي او عارضي، بل متصله او منفصله. وای په دې موږ پوه کړئ چې د کسره اصلي او عارضي څنګه وپېژنو او متصله او منفصله څنګه وپېژنو چې موږ بیا راتلونکي وخت کې موږ د څنګه شي اسانه شي. ګوري کسره اصلي او عارضي خبره خو انشاءالله تاسو پېژنئ. کسره اصلي هغه کسره وي چې په یو کلمه باندې وقف وصل کی نه، څنګه وقف وصل کې دواړو رسل کسره خو د وقف په صورت کې هم ختمیږي او کنه. زم داسې وایم چې کسره اصلي او عارضي په یو کلمه باندې جز د کلمې وي، هغه د حالاتو په تغییر باندې بدلیږي نه، یعنی د بل چا په ځای باندې نه وي راغلی، دې ته ویل کېږي کسره اصلي. او کسره عارضی هغه وی چې دا د اصل کې کلمه کې بل څه شی وي، سکون وي،
خو د کلمې د روانولو دپاره د یو قانون او د قاعدې په اساس باندې د سکون نه څه جوړیږي؟ کسره جوړیږي. لکه موږ تاسو د اجتماعي ساکنین په قانون کې ویلی وو که چېرته داسې اجتماعي ساکنین منځته راځي چې مده هم نه وي، میم د جمع هم نه وي، واویلین د جمع هم نه وي، مین جاره هم نه وي، الف لام میم هم نه وي، نو بیا به دې کس سکون ته به څه ویلی کېږي؟ کسره ورکول کېږي. نو دغه کسره چې دلته راغله نو دا خو اصلي نه شوه که نه، اصل کې هلته څه شی و؟ سکون و. دا د اجتماع ساکنین د ختمولو دپاره یو قانون وضع شوی ده. د هغه قانون په اساس باندې سکون بدل شو په څه شي؟ په کسرې سره. نو دغه کسره اوس اصلي نه ده بلکې دا شی ده عارضي ده. صحیح شو؟ لکه مثلا ارجعي، ارجعي دا اوس هلته دا حمزه ده، حمزه وصل ده، حمزه وصل ده که نه. نو اوس چې کله موږ وایو چې مطمئنه ترجعي دا ریکه سره لګېږي، حمزه پکې منځ کې څه کېږي؟ حمزه وصل ختمیږي. او که چېرې ابتدا د حمزه وصل نه کېږي، ابتدا د حمزه وصل نه، بیا دلته څه ورکول غواړي؟ کسره ورکول غواړي. صحیح شو؟ او دا کسره په یو قانون ورکول غواړي، په یو قانون ورکول غواړي. که جمله اسمیه وي نو فتحه به اخلي بغیر دغه څو مخصوصو ځایونو نه، او که جمله فعلیه وي دریم حرف ته کتل کېږي، دریم حرف ته کتل کېږي. که دریم حرف مضموم و نو ته هم ضمه ورکول کېږي، او که دریم حرف مضموم نه و فتحه او کسره وه نو دواړو صورتونو کې به کسره اخلي. فتحه او کسره وه په دواړو صورتونو کې به کسره اخلي. ګوره دو صورته شول. که دریم حرف باندې پیش و ضمه وه دا به هم ضمه اخلي لکه اقتلو، او که دا دریم حرف ضمه نه وه نو چې ضمه نه وه نو یا به کسره او هغه به وي که نه فتحه به وي، یعنې زیر او زبر به وي. د زیر او د زبر په دواړو صورتونو کې به حمزه بیا څه اخلي؟ کسره به اخلي. یعنې موږ داسې ویل جمله فعلي کې یا به مضموم وي او یا به مکسور وي، مفتوح پکې راځي. صحیح شو؟ نو دلته څه مثالونه هغه هم ورکړي دي. نو دلته دا اول خو دا سوال جواب شوی دی. دی وایي چې کسره عارضي په دوه قسمه ده، یو هغه په حمزه وصلي باندې راځي او دویم هغه چې د اجتماع ساکنینو په وجه سره لومړی ساکن باندې راځي. صحیح شو؟ بس د دوو نه سوا باقي هره کسره اصلي ده. ګورئ لنډ قانون درته وښوده قاري صاحب محترم، لنډ قانون ځکه هغه ویل چې موږ ته مشخص ځای وښیه، ځکه دا اصلي او هغه دا ټول زیات ارتباط د معنا سره لري. دلته تا ته ویل چې دوه قسمه دي، یا به د اجتماع ساکنینو د وجې نه راځي او یا به په حمزه وصل باندې راځي. دغه حمزه وصل باندې راغلی او په اجتماع ساکنینو د وجې نه چې کوم هغه رامنځته کېږي دغه دواړه وایي چې دی نو کسره عارضي دي. صحیح شو؟ کسره باقي ټول چې دی نو کسره اصلي دي. او کسره منفصله هغه کسره ده، دا خو د اصلي او د عارضي خبره شوله که نه. اجتماع ساکنین د وجې نه چې کومه کسرې سره ویلی کېږي یا په حمزه وصل باندې چې راځي هغه د قانون په اساس باندې که نه دریم حرف ته د کتو په صورت کې دا به څه شی وي؟ عارضي وي او نور به ټول اصلي وي. ورپسې وایي چې منفصله کسره کومه چې را څخه مخکې والا کلمې په آخري حرف باندې راغلی وي. را په یوه کلمه کې ده او کسره په بله کلمه کې ده، یعنې را نه مخکې چې کومه کلمه ده د هغې په آخري حرف باندې چې زیر وي او را په بله کلمه کې وي، نو دواړه د را او د زیر او د کسرې ترمنځ څه شی واقع شو؟ فاصله واقع شوه. دغه ته ویل کېږي کسره منفصله. او که چېرته را او دغه زیر یا کسره په یوه کلمه کې وي چې منځ کې هېڅ فاصله نه وي دې ته ویل کېږي کسره متصله. لکه رب ارجعون کې تاسو وګورئ یا الذي ارتضى دلته دواړو ځایونو کې دا کسرې دي او دا کسرې چې دي منفصله دي. او د دې نه بغیر چې نور راځي نو په یوه کې لکه فرعون شرع اوس هلته هم را کسره لري خو دغه کسره بیا متصله ده ځکه ورسره چې په یوه کلمه کې راغلی ده. د هغه الفاظو نقشه کوم چې د رای ساکنې نه مخکې کسره منفصله یا کسره عارضیه ده دغه جدول ده په دې 102 صفحه کې تاسو وګورئ. دغه الفاظ دي ان ارتبتم، صحیح شو،
او دا آخره پورې دوه ځایونه هم ښودلي دي. سورت مائده ده او دوهم ان ارتبتم سورت طلاق ده، ارجعو سورت یوسف ده، ارجع سورت نمل ده، ارجعی سورت فجر ده، رب ارحمهما سورت بنی اسرائیل، رب ارجعون سورت مؤمنون، امیر تابو نور، الذي ارتضى ده هم نور، لمن ارتضى سورت انبیاء او من ارتضى جن، او ارکب معنا سورت هود. دا هغه ځایونه دي چې دلته څه شی راغلی ده؟ کسره عارضي راغلی ده او ورسره منفصله هم کېدلی شي. ځکه چې کوم چې په دوو کلمو کې دي دا منفصله هم ده که نه، ځکه چې دوو کلمو کې دي نو منفصله هم کېدلی شي. نو دغه نقشه ده، دغه چې ده نو کسره منفصله ده یا کسره عارضیه ده. دلته آخر کې یو بل سوال مطرح کړی دی، دلته وایي چې پورته یعنی د تیرو سوالاتو کې د تفخیم را د پنځم صورت لاندې دا ویل شوي دي که چېرته د کسرې نه وروسته والا رای ساکنه نه وروسته د حروف مستعلیو نه یو مفتوح حرف هم امغه کلمه کې وي، د هغه به را به هم څنګه کېږي؟ ډک لوستل کېږي یا پر لوستل کېږي. نو آیا که چېرته حروف مستعلیه هم هغه کلمه کې نه وي یا مفتوح نه وي یا د را نه وروسته نه وي بلکې مخکې وي، د داسې را حکم د دې نه څه مختلف ده یعنی بدل ده؟ دا پرونی درس ته اشاره ده. وای پرونی درس کې تاسو وویلې چې هر کله را ساکن وي او د هغې نه وروسته حروف مستعلیه وي، تاسو ویل چې هغه را مفخم ویلی کېږي. دوی که چېرته داسې راوي چې را ساکن وي د هغې نه مخکې کسره وي، ما بعد حروف مستعلیه په ځای باندې ما قبل حروف مستعلیه وي، یا ما بعد چې کوم حروف مستعلیه ده هغه مفتوح نه وي. نو دا قیدونه وایي تاسو هلته لګولي دي. ایا که داسې وي ما قبل وي یا ما بعد وي خو مفتوح نه وي، د دې حکم وایي همدا وي که حکم به بدل وي؟ مختلف به وي که نه، د سره به مختلف وي. هو جواب دا چې هو بدل به وي، ځکه دا پرون وضاحت ما وکړو تاسو ته. موږ دا کوي چې همدغه صاد ده حروف مستعلیه د را نه وروسته راغلی خو په یوه کلمه کې راغلی مرصاد، خو که همدغه صاد په بل ځای کې همدغه را نه وروسته راځي خو کلمه بیله وي نو بیا به دا را باریکه لوستل لکه فاصبر صبرا جمیله. حروف مستعلیه هم ده، د را نه وروسته هم ده، مفتوح هم ده. ولې حکم بیل ده؟ ځکه چې په بله کلمه کې ده. صحیح شو؟ نو حالات بدل شول که نه. همدغه شان نو حروف مستعلیه ده خو دلته ما بعد ده که او که ما قبل حروف مستعلیه وي نو بیا یې حکم څه کېږي؟ بدلیږي. بیا حکم څه کېږي؟ بدلیږي. د خلف قانون طرف ته چې لکه عین القطر کې چې راغلی عین القطر، نو دلته را کې خلف ده. ولې خلف ده؟ حاله چې را مکسوره ده ځکه چې ما قبل حروف مستعلیه ده. صحیح شو؟ یا لفظ مصر دلته هم دقه مسئله ده. نو دلته راځو دا عبارت لولو وای بالکل حالات چې مختلفي نو حکم به هم مختلفي. په دا شان که چېرته حروف مستعلیه او مغه کلمه کې نه وي بلکې د دویمې کلمې په شروع کې وي، لکه چې انذر قومک راغلی انذر قومک، اوس انذر را ساکن ده او را ساکن نه وروسته حروف مستعلیه ده مفتوحه هم ده، نو ولې اوس دا را ډکه نه ویلی کېږي؟ بله کلمه کې ده. یا مثلا فاصبر صبرا، صاد کې وګورئ فاصبر صبرا، فاصبر کې را ساکن ما قبل کسره، کسره اصلي ما بعد حروف مستعلیه، نو ولې نو دا را باریکه ده؟ ځکه چې جدا کلمه کې ده، یعنی حروف مستعلیه چې ده نو هغه متصله نه ده بلکې منفصله ده. بلکې درېیمې کلمې په شروع کې ده، نو په داسې صورت کې با هغه را د حرف مستعلیه په وجه سره پر نه وي بلکې ترقیق به لوستل کېږي. را د دویم صورت لاندې با باریک ویل کېږي او که چېرته حروف مستعلیه وي
نو هغه کلمه کې خود رانه پس نوي بلکې له هغې نه مخکې وي لکه یعنی دلته خو ما بعد حروف مستعلیه خبره وه اوس که ما قبل راځي نو څنګه چل به کېږي لکه لفظ مصر او په عین القطر کې په حالات د وقف کې دا حروف مستعلیه مفتوح نه وي بلکې مکسور وي لکه لفظ فرقین کې نو د دواړو حالاتونو کې به اوس معلوم شي چې دلته څه کېږي نو خبره خو معلومه شو د هغې نورو خو حکمونه یې وویلې دا چې حروف مستعلیه ما قبل د رانه راشي د هغې حکم یا ما بعد حروف مستعلیه راشي خو مفتوح نه وي د هغې حکم ما تاسو ویلو خلف ده او د خلف حالات چې دی نو مستقل عنوان یې ورکړه ځکه دلته تشریح نه کړی وایي وروسته به درته څنګه شي تشریح شي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين